سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. نارینه کوم ډول ښځې نه خوښوي؟ دوستانو دا ویډیو تر پایه وګورئ. تاسو ته ډېر په زړه پورې معلومات لرو او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. هره ښځه غواړي چې له ټولو مخکې په خاوند ګرانه وي، خو که چیرې دا عادتونه ولري نو د خاوند نه خوښیږي. اول هغه ښځه چې ډېرې خبرې کوي. د میرمنو معمولا خوښیږي چې ډېرې خبرې وکړي. په یوه وړه موضوع ډېر بحث کوي چې دا کار د نارینه‌و لپاره ستړی کوونکی وي. همدا ده چې د نارینه‌و نه خوښیږي. دویم هغه ښځې چې ژاړي. ښځې په ذاتي لحاظ ډېرې حساسې دي، زر ځورېږي او زړه یې ډېر نازک دی. همدا لامل دی چې په ډېره وړه مسله به ژاړي، مګر دا ژړا د نارینه‌و لپاره د تحمل وړ نه ده. دوی له داسې ښځو ډېر زر زړه تورونکېږي. دریم هغوی چې ډېر شکایت کوي. هغه ښځې چې ګیلې او شکایت کوي د نارینه‌و د سرخوږي لامل کېږي. د میرمنو د ګیلې او شکایت سبب دا دی چې دوی نشي کولی مستقل اوسي. دا یې خوښیږي چې په نارینه‌و تکیه وکړي او له هرې ستونزې خبر کړي، مګر نارینه بیا هغه ښځې خوښوي چې مبارزې وي. څلورم بې مینې ښځې. نارینه د هغو ښځو ډېر خوښونکي دي کومې چې مینه ناکې دي. بې احساسه او بې مینې ښځه نارینه د ځان لپاره یوه ناروغي ګڼي، نو د همدې لپاره له داسې ښځو څخه ځان لرې ساتي. پنځم هغه ښځې چې د خاوند په شخصي کار کې مداخله کوي. یو شمېر میرمنې په خاوند باندې د شک له امله په شخصي حریم تجاوز کوي. تل د هغه موبایل، کمپیوټر او بیگ چک کوي، خو دوی په دې خبر نه دي چې دا کار یې د نارینه‌و د نفرت لامل کېږي. شپږم هغه ښځې چې تل اخیستل کوي. نارینه هغه میرمنې نه خوښوي چې تل د اخیستلو په حال کې وي، مګر میرمنې خپل خاوند دې ته مجبوروي چې هر څه واخلي، که په کور کې په کار وي یا نه. خو نارینه په ژوند کې له داسې میرمنې ډېر ستړی وي. اووم هغه ښځې چې په نفس کم باور لري. یوه بله اخلاقي ځانګړتیا چې نارینه له هغې کرکه لري هغه د ښځو په خپل نفس کم باور دی. نارینه د ځان لپاره داسې میرمنه غوره کوي چې په خپل نفس ډېر اعتماد ولري. اتم هغه ښځې چې کلک نښلي. د نارینه‌و دا خوښیږي چې ځینې وختونه له خپلو ملګرو سره له کوره بهر په چکر لاړ شي. کومې ښځې چې شله کېږي او ځان ورسره نښلوي د تګ مخه یې نیسي، له دې ډول میرمنو یې بد راځي. دوستانو دا هغه معلوماتو چې تاسو ته مو راټول کړي وو د ښځو د هغه عادتونو په اړه چې د نارینه‌و نه خوښیږي. نو په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډېره مننه.